بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې د سیمدي له لارې یوزر او بیا یې د سیمدي له لارې وکړي. نو جوړولو طریقه یې دا ده که اوس راشو موږ دلته سټپ مینو ته دلته یوزر نیم وکړو عبادالله فهیم یوزر نیم بل یوزر نیم زه غواړم یو بل یوزر نیم نو په سټپ مینو به رایټ کلیک وکړئ او کمانډ پرامپټ به کلیک کړئ. دا به داسې دې نه بعد به دلته ولیکئ نیټ فاصله یوزر بیا سلیش آی دلته به ولیکئ یوزر نیم مثال یې کوم شي خالي سپیس پاسورډ ورکوئ یو دوه انټر نو د کمانډ کمپلیټ سکسسفولي زموږ یوزر جوړ شو. دلته راشو وګورو علي په نوم باندې یوزر جوړ شو. خو غواړو ډیلیټ یې کړو بیا دې وکړو چې نیټ یوزر سلیش ډیلیټ space username علي په نوم the command completed successfully. قرار شو دلته زموږ یوزر دې ځله ډیلیټ شو. دا یوزر جوړولو طریقه